پکتیکا پوهنتون د ممتازو زده کړیالانو لپاره د ستاینې غونډه وکړه چې د ولایتي ادارې د استازو په ګډون د بیلابیلو ادارو او د هیات پوهنتون استادانو او کاري سټاف پکې برخه اخیستې وه. د پکتیکا پوهنتون ممتازو زده کړیالانو د پوهنتون له استادانو مننه وکړه چې د امکاناتو په نشت د دوی د زده کړو لپاره زیاتې هڅې کړې دي. نوموړي وایي چې تر فراغت وروسته به د نظام د بقا او د خپل هیواد د ناچاره ولس ته په پوره ایماندارۍ سره کار کوي. دوی همدارنګه له دولته غواړي چې د هیات پوهنتون لپاره د زده کړو په برخه کې د ترانسپورت، انټرنیټ، مجهز کتابتون او نورو برخو کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. زه به ان شاء الله له خپل فراغت وروسته د خپل هیواد او خلکو لپاره تر خپل وسه پورې کار کوم او خپل هیواد به ان شاء الله موږ تاسو آبادۍ ته رسوو. پکتیکا پوهنتون کې هیڅ محصل انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. په همدې اساس موږ له والي صاحب او مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې موږ څه په دې برخه کې کار وکړي تر څو پورې موږ هغه د انټرنیټ یا ټکنالوژي سره بلد اوسو. د پکتیکا والي غونډې ته د علم په ارزښت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د 4 لسیزو جګړو او وحشتونو سره سره زموږ هیوادوالو د علم لمن پرې نښوده چې دا د افغانانو د کلک هوډ او غښتلې ارادې څرګندوی ده. 4 لسیزې موږ علم ته پرې نښودل شو، 4 لسیزې موږ پرمختګ ته پرې نښودل شو، 4 لسیزې موږ د نړیوال کیلا کار وګرځېدلو. هر څه وحشتونه موږ په دې سوده که دا وحشتونه او دا ظلمونه دا بربریتونه په بل ملت باندې وارد شوي وای، ممکن هغه په اجتماعي ټولنیز شکل سوالګر جوړ شوي وای، هغه څه کې چې د علم لارې یې نیولې وای. د پوهنتون رئیس داسې غونډې د محصلینو د ښې ویښتیا لپاره ګټورې ګڼي او زیاتوي چې راتلونکي کې به هم لایق زده کړیالان په معنوي ډول وستایي. ارزښت په اړه به دومره موږ وایو چې نور خو دغه مادي دومره زیات امتیاز نه ولي، یوازې معنوي امتیاز و تر څو محصلین تشویق سي او په آینده کې کوشش وکړي خپلو درسو ته متوجه سي. د پکتیکا پوهنتون په 1991 کال کې تاسیس شوی چې تر دې مهاله 4 پوهنځي لري، مګر د پکتیکاوالو او مسؤلو کسانو د ناپامۍ له کبله تر دې مهاله هغه اسانتیاوې نه لري لکه د هیواد نور پوهنتونونه چې ترې برخمن دي.